نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله المولانا العظيم. طولو راغلو شاغلو قدرمنو شيوخ عظامو علماء کرامو او مجاهدینو او مصورینو او طلباء کرامو او زمر گران او قدرمن ولسه ستاسو حضور ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم. ثانیا په همدې جامعه کې چې سره کم مجلس جوړ دی دا واقعا هم د علم او د علماو د مفتیان کرامو او د حفظای کرامو او د قرای عظامو په مناسبت جوړ شوی مجلس دی. زما څخه مخکې به هم استادانو خبره کړې وي او خاص میلمه چې د دې مجلس دی حضرت علامه صاحب به هم راسي تاسو ته خبره وکړي. زه د یوې خبرې کوم هغه خلاصه کوم، هغه دا چې تقریر نه کوم. یو خو د دې جامعې څه خبره کوم، د دې سره په څنګ کې به د راغلو شاغلو میلمنو یا د ولس دغه محبت پر برابر خبره وکړو. دا هغه مرکز دی چې زموږ استاسو د افغانستان یو ستر شخصیت د طریقت په بخش کې مشهور حاجي آغا صاحب باندې جلدک آغا صاحب باندې دغه ادارې ته د حاجي آغا صاحب مبارک ډېره لویه توجه ول. دغه اداره دغه جامعه د هغه په قدمونو سره ښکل سوې ده. د هغه قدمونه په دې مبارکه جامعه کې ښوول سوي دي. نو د دې جامعې قدر، د دې جامعې د دې مرکز قدر خصوصا زموږ استاسو پر ولس او زموږ استاسو پر علماو باندې لازم دی، ځکه هغه زموږ استاسو د ټولو علماو د شیوخو او د استادانو د طلباو د مجاهدینو روحاني رهبر او استاد او د دې جامعې هغه کړنې هغه خدمتونه چې تاسو لیدلي دي یا به تاسو ووینئ دا هم د ستایلو وړ دي. الله رب العزت دې د دې جامعې ټولو استادانو، ټولو خادمانو او متدینو مخلصو مسلمانانو ته قدر او عزت دا ورکړي. الله رب العزت دې جامعې ته بقا ورکړي. الله رب العزت دې جامعې ته ترقي ورکړي. خو دغه جامعه دا کم ورونه چې راغلي دي دا خبره به بیا یاد کړو چې دا جامعه د یو قدر ځای دی. په دې جامعه کې زما عمر کم دی چې ما کم احساس لیدلی دی تقریبا د څه وخت څخه دې خواته چې زموږ د خپلې کورنۍ څه طالبان په دې جامعه کې استعدادي دي او دلته د علم طلب او د تحصیل سلسله جریان لري چې زموږ د کورنۍ یو فاضل په دې جامعه کې فارغ شوی او نن هم په دې فضلاو کې زموږ یو فاضل د کورنۍ سته. خو بالخصوص د مفتي صاحب محترم غوښتنه دا ول چې ستاسو د کورنۍ زموږ سره ډېره وخت تعلق دی، نو په دې هدف یم دغه خبرې موقع راته راکړل. نو قدرمنو دا خبره په دای ځای بس کول غواړم. دویمه خبره دا ده چې ستاسو راتګ لکه څنګه چې مولوي صاحب محترم دا خبره وکړل طاهر صاحب، موږ هم دغه خبره کوو چې ستاسو راتګ دلته دا یو داسې مقصد وبولئ، ستاسو راتګ دلته یو داسې هدف وبولئ چې دلته په دغه مجالسو کې د علماو، په دغه مجالسو کې د مجاهدینو پر تاسو باندې اثر راځي. هغه اثر به مداوي. یو مسلمان به یو مسله زده کړي، یو مسلمان به یو موضوع زده کړي، یو مسلمان به یو ستر شخصیت، یو استاد وویني او دغه ټول استادان الحمدلله دا کوشش دا کوي چې خپل ځان، خپل شاګرد او خپل لباس او د خپل شاګرد لباس دا د سننو او د شریعت مطابق جوړ کړي.
زموږ ستاسو زندګي، زموږ ستاسو وخت تېرېدل دا په داسې کړاوونو کې تېر سول چې هغه ډېر سخت کړاوونه پر دې ولس باندې راغلل. نو هغه وخت کې هم دغه جلسهګاوې کېدې، دغه مجلسونه جوړېدل، خو هغه امنیت نه ول. نن چې ما ورته دې مجلس ته راځو، ما ورته دې جلسه ته راځو، یا د علماو په مجلس کې شرکت کوو، یا د مجاهدینو په مجلس کې شرکت کوو، دا زما او ستا دپاره نن یو فرصت الله رب العزت راته راکړي. نو کوشش دا وکړي چې په دغه مجلس کې د ټولو استادانو ویناو ته ښه متوجه سي. الله رب العزت چې زموږ ستاسو دغه قربانۍ، دغه تکلیفونه چې دا 20 کاله موږ تاسو وګالل، قسمه مشکلات پر مسلمانانو، خاص پر افغانانو باندې راغلل، خاص کار بیا دغه د زموږ ستاسو ولایت د کندهار په ولایت کې په دې مرکز کې بیا خاص کار پر هغه طبقه باندې ډېر مشکلات ول چې هغه به د علماو سره تعلق ولو، هغه به د مدارس سره تعلق ولو، هغه به د مجاهدینو سره تعلق ولو. نو موږ دا وایو چې الله رب العزت دې دغه تکلیفونه، دغه مشکلات، دغه زحمتونه په خپل عالی دربار کې زموږ استاد سره قبول او منظور وګرځوي. د هغه باوجود چې نن فرصت الله رب العزت راکړی دی، نن موږ تاسو د امن په فضا کې یو او داسې سوکالي ژوند الله رب العزت راکړي، نو توجه و دغسې مراکزو ته وکړي. د دیني مراکز زموږ ستاسو د فلاح او د خلاصون ذریعه ګرځي. دیني خلق، د دین پایبند خلق زموږ ستاسو د فلاح او د نجات ذریعه ګرځي. الله رب العزت فرمایي: الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله رب العزت د قرآن کریم په دې سر کې چې سورة فاتحه ده، دا یې ذکر کړل، په دې کې 3 مضمونه ذکر کړي دي. علماء کرام استادان ناست دي. یو دا دی چې الله رب العزت یو واحد ذات دی، پر دې به زموږ استاسو عقیده وي. دویم دا چې الله رب العزت لپاره به موږ تاسو عبادت کوو، هر نوع عبادت چې مؤمن مسلمان کوي هغه به د الله رب العزت لپاره وي. دریم دا چې سورة فاتحه کې زموږ استاسو د لپاره صراط المستقیم لار پلټل شوې ده. دغه 3 مضمون دا ذکر شوی دی. صراط المستقیم چې سورة بقره شروع کیږي، الله رب العزت سورة بقره په سر کې حروف مقطعات راوړي. د دې څخه وروسته دغه جملې ترجمه درته کوم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله رب العزت وایي دغه کتاب په دې کې هیڅ شک او شبهه نشته، دغه کتاب هدایت کوونکی دی د متقیانو لپاره. قدرمنو کله کومو د علماو سره مجلس سلو، کله د دیني مدارس سره تعلق سلو، د مجاهدینو سره متعلق سلو، داسې به ووینئ لکه وچې مو لیدل، داسې به درته تجربه سي لکه وچې مو لیدل چې سپر طاقتونه راغلل د دې قرآن متعلقین او د قرآن پورې لاس نیونکي انسانان، هغه خاصه طبقه چې مجاهدین ول، الله رب العزت نجات ورته ورکړي، او هغه چې پر دغه مقابله کې خپل ځانونه قربان کړل، هغه لوی مقامونو ته ورسېدل. د دې په نتیجه کې نن موږ تاسو ته دغه امنیت راپاتې سول، د خپل ملک او د خپل ملت او د خپل ولس امنیت دی. الله رب العزت دې دا پر موږ تاسو باندې نه دروي. په اخر کې به دا خبره وکړو، نور خبره نه کوو. الله رب العزت دې الحاج مفتي جل محمد راشد صاحب ته ډیر عمر ورکړي. الله رب العزت دې د دې مدرسې استادان ته ډیر عمر ورکړي. موږ خو خصوصا د زموږ کورنۍ د دې په ډیر لوړ ویاړ او په ډیر لوړ شان باندې قدرداني لرو. الله رب العزت دې ته ډیر طویل عمر دا ورکړي. الله رب العزت دې د دې په عمرونو کې برکت واچوي. الله رب العزت دې د دې په علمونو کې برکت دا واچوي. الله رب العزت دې دا جامعه آباد او سرشاد لري.
او ستاسو څخه خواست دا کوو چې حضرت مفتي صاحب پرون چې ما د مجلس سره وکړي د دعا غوښتنه یې وکړل ستاسو څخه هم دا هیله لرو چې ټولو مدارسو ټولو د دین مراکزو ته دعا کوي بالخصوص حاجي مفتي صاحب او د دې ادارې استادان او خادمان او مخلصین مسلمانان نو غوښتنه مو دا ده چې د دې جامعې سره تاسو خصوصي هغه کسان چې تجاران دي سرمایه‌داران دي په ګډه باندې د دې مدرسې ته پاملرنه وکړي الله رب العزت تاسو ته هم خیر درکړي او الله رب العزت د دې مدرسې رئیس کې مفتي صاحب او د دې مدرسې ټولو استادانو شیوخو ټولو خادمانو او مجاهدینو ته هم خیر ورکړي چې الله رب العزت داسې فضا راوستل چې د اسلامي نظام تر چتر لاندې په دې جامعه کې بیا یو ځل بیا د علماو مفتیانو د حفاظو د قراو د ساربندۍ جلسه او مجلس جوړ سو نور که زما څخه کومه خبره سوي زیاته خبره د ټولو مجلس د ګډونوالو څخه بخښنه غواړو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته